بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو چا غسل وکي او داسې د غسل د مخه نه دی کړی، د هغه غسل کې اودس راځي او که نه راځي، بیا د غسل ثبات کې دی دوباره اودس وکړي او که د هغه غسل د ده لپاره کافي دی د اودس. علامه مفتي محمد یوسف لودیانوي شهید رحم الله په خپله فتاوا کې مسایل علوم حل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 4 هغه دا لیکلي دي که چا غسل وکي ولمېدي دوباره بیا د اوداسه کولو ضرورت نشته. بس د هغه د ده دپاره په غسل کې اودس ټوله رالي، لاسونه هم پرېول سو، سر هم پرېول سو، مخ هم پرېول سو، پښې هم پرېول سي، نو دوباره د اوداسه کولو ضرورت نشته. په دغه د غسل سره دی لمونځونه هم کولی سي، هر هغه کار کولی سي چې کوم دپاره اودس ضروري دی. که دا غسل فرضي غسل وي او که عام غسل وي. په حواله ده الفقه الاسلامي وادله جلد نمبر اول صفحه نمبر 302 دا غرنګه معارف السنن جلد نمبر اول صفحه نمبر 388 ترمذی جلد نمبر اول صفحه نمبر 14 مشکات صفحه نمبر 48. او په کار دا چې سړی جنوب سوی هغه اول بول وکي او بیا غسل وکي، ځکه چې کومه ماده او کوم کترې پاتې هغه به را باسي.